تر ملګري پوښتنه کوي چې دغه کومه کرایټیریا چې راکړل شوې ده ماته که نه که دلته زه راشم دلته تاسو ته مونټایزیشن برخې ته مونټایزیشن ته چې کله راغلم دلته کنټینټ مونټایزیشن ته نو دلته دغه وګورئ ویټ لیست کرایټیریا نو دغه کرایټیریا زیاتره ملګري وایي چې نه دا چې کله تاته درکړل شوه دا چې پوره کړه نو تاته به لازما کنټینټ مونټایزیشن درکوي نه دا کرایټیریا یوازې د دې لپاره ده چې ته بیرته ویټ لیست ته لاړ شې هلته ته بیا د انتظار په لیست کې شامل شې ښه نو دا په اتومات ډول تاته څنګه کوي کنټینټ مونټایزیشن نه درکوي یوه ګټه یې دغه ده چې تاته معلومات کېږي چې آیا دغه شرطونه ته پوره کړي دي مثلا که ستا لوکیشن نو چینج شوی دوهم اپشن وګورئ ریزایډ ان الیجیبل کنټري دغه اپشن به یې تاته نه وي درکړی یعنې تاته به وایي چې ته باید د هېواد موقعیت څنګه کړې تغییر کړې داسې ځینې نور اپشنونه هم همدلته کېدي چې هغه تاسو نه وي پوره کړي همغه درکړي هغې وروسته تاسو ویټ لیست ته ځئ خو بیا کله کله مثلا داسې کېږي زما یو ملګری وکړه زه یې مثال د هغه درکړم هغه چې کله دغه کرایټیریا پوره کړه په اتومات ډول دلته کنټینټ مونټایزیشن راغی نو کله کله داسې وي چې پیج ډېر فعاله وي هلته نو دغه چې کله پوره شي پیج شرایط پوره وي فیسبوک تیار په نظر کې نیولی وي کله چې همدغه شرطونه پوره شي په اتومات ډول څنګه وکړي دغه کوم انوایټیشن چې دی دا ورته ولیږي دا چې کله ولیږي نو هغې ته کنټینټ مونټایزیشن اکسیپټ شي ورې کړي خو ځینې ملګري بیا داسې وي چې مثلا د دوی فیسبوک که دغه شرطونه پوره هم کړي دومره فعال نه وي یا کومه بله ستونزه وي یا د دوی کوم کنټینټ چې دی هغه ستونزه ولري نو په هغې اساس دوی ته په اتومات ډول دغه کرایټیریا نه ورکوي دلته لاندې وضع لیکلی دي Once you meet all criteria you will be added to the wait list. Please allow a few days for the criteria to update. نو تاسو به څنګه وکړئ دلته لاندې وضع درته لیکلي تاسو له دې څخه خپله پوهېږئ نو زیاتره ملګري چې هغوی دا فکر کوي چې مثلا دا کرایټیریا چې پوره شي په اتومات ډول کنټینټ مونټایزیشن درکوي نه هغوی د خبرې وي چې دوی یوازې د انتظار لیست ته درومي او دغه مونټایزیشن چې کوم دی هغه په اتومات ډول نه ورکوي که چېرته د دوی پاڼه یا پیج چې وو یا اکاونټ چې وو هغه که چېرته فعال وو شاید په اتومات ډول کنټینټ مونټایزیشن هم ورکړي خو 100% احتمال یې نشته نو ملګرو دا ویډیو مې د دې په خاطر اپلوډ کړه تر څو تاسو ته وضاحت درکړل شي او تاسو ورباندې پوه شئ